سلامونه مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. په اسلام کې ولې د ډېرې لویې مسافرۍ نه منع فرمایل شوې ده، یعنې ولې د داسې مسافرۍ نه چې ښځه پکې یوازې پرېښودل شي او بیا هلک یا سړی په بهر ملک کې په کلونو کلونو مسافر وي، نو د دې نه ولې منع فرمایل شوې ده؟ ولې ښځه داسې څه کارونه کوي چې د هغې د وجې هغه د خپل شهوت پوره کولو کوشش کوي یا نور داسې څه کارونه کوي؟ قدرمنو، دا معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم چې هغه کوم کارونه دي چې یوه ښځه یوازې شي نو خپل ځان سره یې کوي. د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، که موږ تاسو وګورو نو په عموماً طور باندې چې کومې ښځې په خپلو کورونو کې خپلو خاوندانو سره وي نو هغه خوشحاله وي، خو د کومو ښځو خاوندان چې په بهر ملکونو کې وي او هغه ښځې یوازې وي نو هغوی ته ډېرې زیاتې مسلې پیښیږي. په هغې کې څه مسلې دا هم وي چې اکثر په کور کې دا لانجې شروع وي چې کله یې خواښې سره جنګ، کله یې اندرور سره، کله یو مسله کله بله، او بیا ورپسې د پاسه داسې مسلې هم وي چې د هغې د خپل جسماني شهوت څه مسلې وي چې هغه صرف خاوند سره پوره کولی شي. نو په داسې دوران کې چې خاوند د هغې نه بهر ملک کې وي نو دې ته ډېر لوی تکلیف پیدا کېدلی شي. پکار ده چې هر انسان څوک چې واده وکړي نو د واده نه پس ډېره موده څه وخته پورې په کور کلي تېرول پکار وي چې د هغوی هغه جوړه برابره شي، څه وخته پورې دوی یو ځای زندګي تېره کړي، د خوشحالۍ ژوند تېر کړي. نو د هغې نه پس بیا که سړی وغواړي او بهر ملک ته لاړ شي نو ښه خبره ده، او هغه هم د دومره وخت دپاره چې یا 4 میاشتې یا 5 میاشتو پورې وخت وي، ځکه چې د دې نه زیات وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم نه دی ټاکلی، ځکه چې بیا په داسې کولو سره په کور کې نور څه مشکلات پیدا کېدلی شي، یعنې ښځه بله اړخ ته هم تللی شي او هغه خپل شهوات له نورو لارو هم پوره کولی شي. د دې ویډیو د جوړولو شریکولو مقصد دا و چې تاسو سره څه نوي معلومات شریک کړم. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، له نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو یو جهان مننه.